دو د موتو د مشر د کشر د تورسرۍ د عزت خبره دو چې دا کیمه مطالبه دغه ځوانونه دغه خلک دغه یوت نیولې پکورینا باندې د شپې درې زډرون ګرځي په چا کې دمره جرأت نشته چې بیا خپل تربیره بار یعنی مستی خېلو په پالي په بدل دی پر اکټ سره ولي بیا په چا کې دره جرأت نشته چې په ډرون باندې یا په کیمرا باندې بیا دوه داس جازینه وکړي چې کیږي هر وتري چې یاره د مو د تورسرۍ به عزت شي دا بیا و چا مو وتري نن لاندې خبره ده تا نن میش روټ خلاصوي وچ ته دغه د پورا چې ځنې خلک بیمورون دي یو شای دی بل شای دی چلو نن رې چې څورا باند شه د غره باند شه حسابونه چې میش بیا اعلان وکړي دغه ملګري اعلان وکړو و مړی ته رو نه خلاصوي حکومت دمره ډېر مړه کړلي بیا دا یو نیم دغه د لوسه هم میش مړ شي ضرور یې کیس بند کړی په دا باندې بیا میش توس نه کمیږي ار ار دې د دروز اندنه پنځه کسونی ولي وي لار لاس رزه پکې لیکه نوستي چې وروړه پښتنه نشي کړی جاسوس په نوم نسی د بل په نوم نسی د بل په نوم باندې نسی هغه ته څوک پښتنه ته نشي ورتلای بیا د دغه روډ د واجه یو دوه کسونه نشي نو د صابونه چې دا غروډ باندې شي ټول کو بل خیل ته ار مشر ته دغه خبر ورسوي لاره درنه نستادو و درنه تر درمې په ځکه کې مشتو ځون خشري دل شي د ریزه د وتنیمه باجنه د لاسه باجه پورا دا دایوانی ما غنټه خورا ته مشتو ښنستلای شي دغه څه د ورشپشینه درنیمه باجنه د 15 نیمه باجه پورا ورته دمره خو دغه غوند سړای و غاب ته هرو شي ورته تکشي اغه کی تر درمې په ځکه کې خشري دل شي کنه وی دغه چاوک د صابونه چې اعلان وشي دا د اغه ریزه پورا باندې چې څوک پورا میز مطالبه منلې شوی بیا کا څوک مړیږي بیا کا دولت امریږي پر وډه باندې کا تکلیف وی کا ارڅ شایوي دغه بیا وی حسابونه د نبی د ورګاډي چې نیمه سولمانی نو سینا ټي وی پدا کې یو کې شای نه یسا بارا مستخیل کو مو په پلای پلا بدل دی داسینا دی هغه هې د میشتو صدقه غوندې سیای ورور دی ورته چې سراولي د حکومت ګن اثر امړاوي یسو غون پچیغه باندې دریمه د غډو لسره میجو درته مختاوي بار بیا هم پچیغه باندې دریمه چې کی مشر مالک نر ووزي هغه ته هم په کور کې کښینی او سی خو بیا اعلی درنه د دریمه تاسو ټول دغه خوښه دو